وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دا انتهایی ډېره اهمه مسله ده. که یو زنانه په خوب کې خپل بچی لاندې کړي او دا بچی مړ شي، په دغه زنانه باندې هم دیت ده او هم کفاره ده. دا قتل خطا کې راځي. نو دې مسله باندې ځان پوهول پکار دي. که یو زنانه ویده وي او د شپې خوب کې خپل وړوکی ماشوم د دې لاندې شي، یعنې په څېر دا پې ویده شي او د خپل ځان لاندې راشي، دغه ماشوم دغه زنانه باندې دیت هم لازم ده او هم دغه شانه کفاره هم پرې لازمه ده. خاوند د دغه ماشوم وارث دغه کولی شي چې دغه دیت ورته معاف کړي، خپل خاوند د دې زنانه، او کفاره دا ورباندې لازمه 2 میاشتې مسلسل روژه نیسي. او که په دغه روژو کې د حیض مرض راغی، د حیض مرض سره دغه تسلسل نه قطع کېږي. د حیض مرض داسې وخت کې به روژه نیسي چې نور تکلیف ورته نه وي، او باقي که 2 میاشتې روژه یې ونیوله او د 2 میاشتو روژې مابین کې 50مه یا یو 50مه یا ته 50مه ورځ روژه یې نیولې وي او د حیض مرض ورباندې راغی، نو بس بیا دې لږ انتظار وکړي چې د حیض مرض یې څنګه ختم شو، روزې دې بیا پوره کړي. د حیض په مرض راتللو سره روزې تسلسل نه خرابېږي، یعنې انقطاع نه راځي. که د حیض مرض مابین کې راغی، نو هغه څو ورځې چې حیض وي هغه ورځې روژه نه نیسي، او څنګه چې حیض نه پاکه شه بیا دې روژه ونیسي. نو 2 میاشتې مسلسل روژه به نیسي او د حیض مرض سره تسلسل نه خرابېږي، یعنې انقطاع پکې نه راځي. فتاوی شامی جلد شپږم صفحه 541. او دې ته اکثره فقهاو جاري مجرا خطا ویلې ده. یو خطا ده، یو جاري مجرا خطا دې قتل ته.